لوګر کې د افغاني سرې میاشتې له لوري د 5 میلیونه 9 لک او 50,000 افغانیو نغدي مرستو د ویش په دې لړۍ کې 200 کونډو ته فی نفر 8500 نغدي افغانۍ ورکړل شوې. د لوګر ولایت د سرې میاشتې رئیس وایي له دغو مرستو څخه یې موخه د دغو کورنیو لاسنیوی دی او ژمنه کوي چې د نورو ورته مرستو په برابرولو کې به خپلې هڅې ونه سپموي. نن ورځ موږ د لوګر په ولایت کې 200 کونډو ته هغه کونډې چې هغه بې سرپرسته کونډې دي د کور سرپرست ونه لري یوې کونډې ته 8,500 افغانۍ ورکوو. دا کومک د فدرېشن لخوا شوی دی او تقریبا یوه میاشت مخکې سرویس سرته رسېدلې وه. افغاني سرې میاشتې د مرستو عمومي رئیس وایي چې په ټول هیواد کې د یو منظم او سیستماتیکي سروې له مخې 40,000 بېوزله کورنۍ په نښه کړي او ډېر ژر به نغدې مرستې پرې وویشل شي. نن ورځ موږ د لوګر په ولایت کې 200 کونډو ته توزیع لرو چې دا په ټول افغانستان کې شروع شوې ده. اول کندهار زون کې، بیا شمال زون کې، بیا هرات کې، بیا ننګرهار زون کې، بیا د کندوز زون کې او نن د دې زون اولنی ولایت لوګر چې 200 کورنۍ دي او 4 سمتونو ته موږ صرافان ورته لیږلي د دې په شمول. بل پلو مرسته شوې کونډې مېرمنې هم د سرې میاشتې له دغو مرستو منندوی دي او پر دوام یې ټینګار کوي. 8,500 راکړلې د دې سرپرست نه لرو د کونډې بعد د کومک په دې هغه کې سرې میاشتې موږ هغه وکړي سره موږ سره کومک وکړي که خیر ببینن خداشون خیر بده به ما کمک از سرې میاشت ما خود تشکری از پیش میطلبیم که مادر خیر ببینه ما را کمک ما را داد کمک به ما رسید. هیره دې نه وي چې د اسلامي امارت له راتګ سره سم لوګر کې افغاني سرې میاشتې د ګڼ شمېر بېوزلو کورنیو لاسنیوی کړی دی.